السلام علیکم د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو یو بل جالب ویډیو ته درته خرغ لاس ویم خو د دې ویډیو تر کتلو مخکې که تاسو زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ زما یوټیوب چینل د ورته خوندورې ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره سبسکرایب او ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. هغه سړی چې مار تر مارۍ تیر کړ خو ژوندی پاتې شو. یو لوی مار ژوندی سړی تر خپلې مرۍ تیر کړ او هغه په ناڅاپي توګه د وژونکي مار نس ته ولاړ خو بیرته ژوندی وژغورل شو. یو ځوان چې د خطرناکو ژویو د مینوال په توګه مشهور شوی مار تر خپلې مرۍ تیر کړ چې دا یوه ډیره جالبه کیسه ده. ځوان پاول روزالي چې له کلونو راپودې خوا یې خپل ځان لپاره طبیعي ژوند غوره کړی او له مارانو سره وخت تیروي او په رضاکارانه ډول یې ځان چمتو چې د لوی مار ناسته ننوځي. هغه د دې کار تر سره کولو لپاره ځانګړې جامې واغوستې او له ځان سره یو کوچنی کمره هم واخیسته. لوی مار هغه په کامله توګه له مرۍ څخه تیر کړ او نسته یې شو خو نوموړی په ناڅاپي توګه ژوندی وژغورل شو. پاول روزالي ته ماران خورا په زړه پورې وو او خپل ټول ژوند یې د مارانو برخه کې تحقیق او مستندو واقعیاتو ته ځانګړی کړی و او دا یو ارمان و چې یو ورځ د مار نسته ننوځي. هغه و د ارمان یې پوره شو او مار له مرۍ څخه تیر کړ خو بخت دلته ورسره یاري وکړه چې ژوندی وژغورل شو. دغه د اوسپنې ټوټه چې تاسې په تصویر کې وینئ د هغې سوري څخه ساتنه کوي چې د ځمکې تر ټولو ژورې نقطې ته رسیږي کوم چې د جهنم یا دوزخ د دروازې په نوم هم یادېږي. ناسا په جنت پسې ګرځېده خو دوزخ یې وموند. هغه پیښې چې کم پاتې و نړۍ له منځه یوسي. اکثریت خلک په دې باور لري چې ممکن د ځمکې ورهاخوا په کهکشانونو او سیارو کې ژوندي موجودات شتون لري. د دې لپاره چې پوه شو هغه سیاره چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو د موسیقۍ په څیر اوازونه تولیدوي. له مرګ څخه یوه دقیقه مخکې څه شی وینو